ډیرو خپل ملګري خرڅ کړل خو مالدار نشول. په هره اړیکه مه نازیږه، ځینې رابطې لکه آیسکریم لمر ته ویلې کېږي. مه خفه کېږه، په ژوند کښې په پیغمبرانو هم تکلیفونه راغلي دي. ډاډه اوسه چې الله تعالی له تاسو سره دی. چې بده ورځ در باندې راشي، سپی به درته غاپي او خر به درته نصیحت کوي. بریالي خلک له ناکامۍ څخه زده کړه کوي او له هرې ناکامۍ څخه ځان ته لار جوړوي. عزت لرونکي خلک هغه څوک دي چې د بل عزت خپل عزت وګڼي. شکایت یو ډیر بد عادت دی، خو که با اصوله ژوند غوره کړئ نو له هیچا به شکایت ونه کړئ. د یو چا پر شخصیت او شهرت داغ لګول د حسد او کینهګر انسان کار دی. چیرې چې ارزښت نه درکول کېږي مه ځه، هغه که د چا زړه وي او که د چا کور. ناشکره د هغه خلک چې مصیبتونه شماري او نعمتونه هیروي. ځان او محیط داسې جوړ کړئ چې انسانان مو خواته راشي. که پیسې نه لري نو ملګرتیا مه کوه، ځکه دلته ځینې بې غیرته ستا پیسو ته احترام لري.